د کهانه شروعات د وی مور نه کیږي کوم چې په نیمه شپه کې لور راپاسي او په زوره باندې لاس نیولې ځان سره را پمنډه کی چې ډاکو د دوی په لیدو سره خواله راشي چې څه د وجې مور لور د ځان سره لیفت دننه کی او په ډاکو پسې ور بند کی دوی چې با په دې کوم بنگله کې اوسېدل د په درو چت باندې مشتمل و په دویمو دریم چت کې ډاکوانو او بیوس کته ور روانو چې دوی دوه دربل د پا ډاکوانو مخ کته ور کوشول چې په دغه مشکل وخت کې لور مور ته وایي په دریم چت کې چې کوم خاص کمره ده راځه چې پاغي کې پټ شو په دې سره دوی د ایمرجنسي بټن وخی او لیفت واپس برابوزي او د ډاکوان دراتونه مخ کې دغه کمرې خواله ځانو رسي د کوم چې څنګه په دوی پس د ورتن نه کېدو والی هم په دې وخت دوی په ځان پسې ور بند کی د نه غزا د ځان د سم کوونه پس ټلیفون را واخلي د پاره چې پولیس له اطلاع ورکما خو د بد قسمت نه د هم نن د کور تر راغلی وو ټلیفون یې خرابو دوی ته د هم پته نه وی چې خیر د ډاکوانو دلته کې دراتلو مقصد څه دی ډاکوان د دوی د رول د پاره په کیمرو کې ورته داسې اشاره کوي چې چا سره د رابطه وکړه نو خبر درلنی ډاکوان په بورډ باندې دوی ته لیکل کې د پاره چې مونږ ته پته ده چې تاسو نن دلته کې راغلی او مونږ غواړو څه هغوی دې ته وایي زمونږ چې څه پکار دي هغه هم په دغه کمره کې دي مونږ ته ورکولو کې تاسو ته څه هم نه وایو خو ښځه ورته ورکولو نه کي چې څه د وجې دوی د دویم چت نه د دریم چت لنټر ماتول شروع کي چې یو ملګری ته داسې کورونه منې کي د لنټر نه پس یو داسې اوسپنه به راځي چې د هغې ماتول زمونږ دپاره ناممکنه دي اوس دوی سره صرف یوه لاره پاتې شي په هغې لور او مور باندې ورکولا وخل د دربارو په اورېدو سره مور او لور چغې وخي خو دغه ځای داسې بند دي چې نه ترنه اواز یو نه ورته راځي یو ډاکو ته دغلته کې د ګیس سلنډر په نظر راشي چې دې په لیدو سره دغه ذهن ته د یوې خطرناکې منصوبې خیال راشي هغه دیوال مات کړي دې دپاره چې د هوا په سوري باندې دغه ګیس په ور پرېږدمه او دغه دواړه په دې مجبوره کړمه چې ور راته کولو کړي په دې سره ښځه په ټوخو شي چې د لور د یرې د وجې مور ورله تسلي ورکړي وي غم مه کوه دوی دا نشي ماتولی خو هغه ظالمان د ګیس پوره وال دومره په تیزۍ سره راواړي چې دوی هر هر به ناکامه شي د هغوی دوه درول دپاره مور یې په سامان پسې ګرځي چې دغلته کې د اور د بلولو اله ورته میلو شي د دې په لیدو سره د هغې ذهن ته یو عجیبه خیال راشي هغه لور له هم د اور نه را بچ کېدو څادر ورکړي او په خپله یې هم په سر کړي او اور بلې خو ولې چې دغه اله د ډېر وخته پورې استعمال شوې نه وه اور نه اخلي د ټکارو په اورېدو سره یو ډاکو سوري ته غوږ ورنږدې کړي چې دا دوی څه کوي چې په دې کې داسې دماکه وشي چې دوی هم په شا لاړې شي او ډاکوان هم اور واخلي د اور د وجې سلنډر په دومره تیزۍ سره تاویږي چې د سره ودرېږي نه او بل خوا د ډاکو لاس اور اغستلی چې ملګری ورنه په کپړه باندې مړ کړي په دې سره ډاکو له دومره غوسه ورشي چې هغوی ته په چغو شي تاسو نه به زه دې بدل اخلمه زم باقي پرېږدمه نه تاسو په خبره نه پوهېږئ دا نه مور او لور د لوګو د وجې په ټوخو شي چې دې په اورېدو سره ډاکو سخت ویرېږي وي که فرض کا دا مور او لور دننه مړې شوې نو بیا موږ ته ورڅوک کولا وخي او بیا به د کروڑو ډالرې څنګه راخلو په دې کې دواړه ملګري په خپل منځ کې په جګړه شي یو وایي چې زه به ډېرې پیسې یخلم او بل وایي زه چې دې د وجې زخمي ملګري ورته په چغو شي دا کور زما د پلار وراثت دی ته په خپله سوچ وکړه زما په پیسو کې ته څنګه نوې پیسې غواړې چې دوی دا چغې دومره تیزې شي چې په ټول کور کې اورېدلې کېږي بل خوا مور او لور د هوا د سوري په ذریعې سره بار لیټ پړقوي دې دپاره چې د چا راته پام شي خو د مخامخ کور والا د غور کولو په ځای باندې پردې راښکته کړي چې دې په لیدو سره د مور او لور زړه مات شي خو په لږ سوچ سره پته ورته ولګي چې درې واړه ډاکوان په دویم چت کې دي او په دریم چت کې څوک هم نشته دوی چې څنګه په کیمرو کې خیال وکړي نو واقعي هم دغسې وي چې دې موقع د فایدې په اخیستو سره مور یې په منډه باندې کمرې ته لاړه شي او چې څنګه موبایل راخلي نو لی هم راوغورځېږي چې څه د وجې ډاکوان دغلته کې راشي خو د هغوی د راتلو نه مخکې دا سر د موبایل واپس راننوځي ډاکوان حیران وي چې خیر دا پسه پسې راوتلې وه چې ډاکو پوه شي او ملګرو ته وایي په موبایل پسې راوتلې وه خو بېغمه شي دغه کمره کې سګنل هم کار نه کوي او واقعي هم دغسې وي هغه موبایل د هوا سوري له راوړي خو موبایل یوه سګنل هم نه راښکي په دې سره هغې ته رایاد شي که زه ټلیفون تار راواخلمه او د دې کمرې ټلیفون سره کنیکټ کړمه نو بیا سګنل راتلی شي دا هم دغسې وي که یو تار راښکي خو چې څنګه خاوند ته رنګ میلو کړي نو ډاکوان د دوی د کور د ټلیفون د کنیکشن په خرابولو کې لګیا شي خو د هغې پورې دې ټوله خبره خاوند ته کړي به ډاکوان سخت په پریشانۍ کې مبتلا وي چې هغوی به پولیس ته اطلاع ورکړې وي او که نه د دوی مشر کوم چې سوځېدلی و هغه واقعي د دې کور مالک و خو مسله دا وه چې په دغه پیسو کې د سرې د اتو ورونو خویندو هم ایسه وه او د دغه پیسې هغوی باندې تقسیمول نه غوښتل دې د وجې د غلا منصوبې جوړه کړې وه هم ملګرو ته وایي زه د درد د لاسه باقي مړ کېږم او د ډاکټر دپاره روان شي خو
خو یو ملګری په आवाज وکي وی دروغجنه زما خبره وره که فرض کا واقعي دغه پیسې دومره ډېرې دي نو بیا یې ته خپل خویندرونو سره به نه تقسیمې خو اصل خبره دا ده چې دغه پیسې لږې دي په دې سره هغه ورته رښتیا ویل شروع کړي هغه دوی ته وایي وی کله چې په دوی باندې موږ دا کور خرڅ کړو نو دوی ویلي چې زه به په یو هفته کې دلته کې راځم ما د دې موقع نه فایده واخیسته او تاسو سره مې د دې پیسو د پټولو منصوبه جوړه کړه د دې نه خبره چې دا صرف په دروازه کې دغلته کې راغلی ده او په دې سره ټوله منصوبې راله تباه کړه او زه باقي درد نشم برداشت کولی د دې ځای نه ځمه خو ملګري باندې لالچ سترګې داسې پټې کړې وي چې ډس پیو کي او سر ورله روان کي صرف د دې دپاره چې موږ ته ډېرې پیسې پاتې شي د دې منظر په کتو سره مور او لور سخت ویریږي وی چې کم کس خپل ملګری وجري شي بل کس پس پرېږدي دا خپل ملګری ته نه هم ویریږي چې راغلی پس پسې و وشو سو په دې کې د ښځې خاوند دغلته کې راشي چې دې په لیدو سره ډاکو یې د تمانچې په زور باندې راقابو کي او بیا چې څنګه ملګری تښتېدو والي هغه هم ودرې دغه ډاکو دومره بېرحمه وي چې دمغه سړي په دغه سړي باندې وینې راماتې کي او ملګري ته وایي وي زر تر زره په سناسې طریقې سره په ده باندې راورکوله وکړه بل طرف ته په کمره کې دننه د ښځې د لور طبیعت په خرابېدو شي ولې چې هغه د شوګر مریضه وه او د نارې د وجې شوګر یې لو شوی و په دې کې ډاکوان کمرې ته د خاوند شناختي کارت یې ونیسي او بیا د دوی د وړاندې خاوند ورله راګیر کي چې دې په لیدو سره د لور طبیعت یې تر دې پورې خراب شي چې بېهوشه شي د ښځې چې څنګه د پوړو والې کمرې ته پام شي نو ویني چې یو ډاکو بل ډاکو راکاږي چې دې ته داسې ولګي چې دواړو په منځ کې جګړه وشوه او یو بل مړ کړه دا په دې یقین سره د کمرې نه روزي او زر زر لاول هغه ډاکو ګوري چې هغه ورته هم هغسې میلو شي چې هغه په مړ لیدو سره دا په کور کې په ګرځېدو شي او بل خوا هغه مړ ډاکو راپاسي ولې چې دا د هغوی منصوبه وه ښه زر زر د فرج نه د شوګر د دوی په راغستو کې لګیا شي او بل خوا ډاکوان په هغې کمره کې ور داخل شي ده نه د ټول نه مخکې هغوی د کمرو نه ثبوتونه ختم کړي او بیا چې څنګه پیسې راخلي نو په هغې وخت کې ښځه راشي چې تمانچې په لیدو سره ور په دومره تیزۍ سره دقه کړي چې ډاکو راوغورځوي خو بل ملګری دغلته کې موجود وي او ویې درې چې په دې وخت کې هغه راغورځېدلی ډاکو راشي او دې له ساه بنده کړي دی چې څنګه ځان نه دقه کړي نو په خپله باندې بار پاتې شي او هغوی په ځان پسې ور بند کړي چې په دې سره د هغې ظالم ډاکو ګوتې پکې ګیرې شي او ډاکوانو ته دا په مینتو شي وي که لور له مې دوی ور نه کړلې شوه نو مړه به شي تاسو دې له دوی ورکې زه درته ورکولا وخمه دا د خپلې کمرې نه ورته ورکولو کې ډاکوانې لور له ستنو وخي ښځه د ټول نه مخکې د خاوند خواله ورشي چې په کم حالت کې دی چې هغه ورته په وینو کې لت پت میلو شي دا ورله په دې خبر باندې تمانچه ورکي وي د موقع په میلاوېدو سره ډست نه پورته کوه دنه ډاکوان په ډرل باندې هغه لاکر کولو کې د کم دپاره چې دوی دا هر څه وکړل چې په هغې کې ورته د پیسو په ځای بانډونه میلو شي د کم قیمت چې 2 اربه ډالر و په دې سره ملګري ته داسې ولګي چې موږ دوکه شو خو دې پوه وي چې دې قیمت څه دی دې د وجې په جامو کې پټ کړي چې دې څنګه د نفت خواله ورشي نو هغه ورته بن میلو شي چې مجبورا د پوړو په لاره باندې راکوز شي چې تمانچې په لیدو سره د ډاکو ملګري پټ شي او هغه ورته ولاړ پاتې شي او په دې خبره باندې ودرې وي که ډز دې وکړو نو زما ملګري به ستا لور مړه کړي دوی خبرې کوي چې په دې کې د ماشومې مور ډنګ په لاس پټه پټه راشي او د لور د کېنولو نه پس ډاکو په ګزار باندې داسې وخي چې ښکته یې راوغورځوي په دې سره د ډاکو ملګري بار ته راوتښتي او هغه زخمي ډاکو د ښځې د بدل د اخیستو دپاره په زخمي حالت کې ورپسې را روان شي چې ښځې یې په دیکه باندې راوغورځوي او خاوند یې پرې ډز وکړي خو پرې نه لګي او هغه خاوند ورله هم راوغورځوي او د دې نه پس د ښځې په وهلو شروع واچوي د مور د بچ کولو دپاره ماشوم یې په سرنج باندې ووخي چې ډاکو یې په یو سوک باندې لرې کړي او چې څنګه ښځې له د څټک د راویشتو والی په دې وخت کې ملګری په خپله باندې د ویشتو نه پس چې څنګه بار ته د وتو والی نو د فوجیانو ورته پام شي چې په دې وخت کې د ته اندازه وشي چې لاول د دوکهباز ملګري په خبرو کې راغلم او بیا مې په خپله باندې خپل قارجن ملګری مړ کړ تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره مال راکړئ اجازت بای بای